السلام علیکم دوستانو. راشد خان او نوین الحق د زینب په نوم ماشومې سره مرسته کوي. د زینب په نوم یوه ماشومه چې په کابل کې اوسیږي او د ټولې کورنۍ سرپرستي ورته غاړې ده. له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه خپرېږي چې د خلکو پام یې خپل کړی دی. د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی نوین الحق د دغه ماشومې یوه ویډیو په خپل فیسبوک اکاونټ کې خپره کړې ده او له خلکو څخه یې پوښتنه کړې ده چې د دغه ماشومې سره د اړیکې لپاره د دې شمېره ورسره شریکه کړي. ښایي نوین الحق غواړي له دغه ماشومې سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د ملي لوبډلې مخکښ ورو ته پچونکي راشد خان فاونډیشن یا راشد خان خیریه بنسټ هم د دغه ماشومې کور ته ورغلی و او د ماشومې سره د خوراکي توکو ترڅنګ د کتابونو او نورو شیانو مرسته هم کړې ده. همداراز ځینو نورو کسانو هم د یادې ماشومې سره د مرستې ژمنه کړې ده. ځینو کسانو به د هغې د ښوونځي او د کور جوړولو په اړه هم ویلي دي. دا ماشومه په کابل کې ژوند کوي. ویل کېږي چې پلار یې پوډري دی او د خپلې ټولې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده چې اوس یې ډېر خلک مرستې ته راوړاندې سوي دي. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که مو دا چینل نوي سبسکرایب کړی دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې د دغه ماشومې سره مرسته وسي. د خلکو به خدای خیراتونه قبول کړي او د دغه ماشومې د ژوند ستونزې به حل سي.